د زرغون میراث تر عنوان لاندې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. که هر کدام ما مسئولیت ای داریم که در باره محیط زیست و وظیفه خود را اجرا کنیم. اگر شما فکر کرده باشین یک دانه نهال به 16 نفر اکسیژن میرسانه و ما و شما میتونیم محیط زیست خود از خرابی نجات دهیم و افغانستان میتونیم ما و شما سرسبز بگردانیم و به تمام ولایت ها و به تمام جاهایی که معلومات ندارن این معلومات و این جلسه‌ای که تنها به داخل پلی‌تکنیک برگزار میشه و تمام ولایت افغانستان برگزار شده. د اسلامي امارت چارواکو د زرغون میراث د نیالګیو کینولو په یو کمپاین کې چې د TLO موسسې لخوا جوړ شوی و وویل چې افغانستان د ګلخانه‌ای غازونو په تولید کې ډیره کمه ونډه لري، خو په دې برخه کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغانستان د نړۍ پرمختللو هیوادونو د صنعتي انقلابونو تر اغیز لاندې راغلی او د اقلیمي بدلونونو ښکار شوی دی. لیکن تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې ډیره سرسبزي وي، ډیرې ونې وي، هلته بارانونه ډیر وي، یعنې درخت او ونه دا جلب د بارانو کوي د خپل ځان لپاره. په شاړو په دشتو باندې باران نه کیږي، باران په هغه ځای باندې کیږي چې چیرته د الله مخلوق وي او ونه د الله مخلوق ده. دویم هوا له ککړتیا څخه خلاصوي. د موږ وې تاسې سرسبزه کابل، ښایسته کابل دې کې که ونې غرض کړو او ډېرې شي ونې نو د کابل ښاریان به د پاکې هوا سره مخ د ککړتیا د هوا نه به خلاص وي. د کابل ښاروالۍ د ښار د زرغونتیا د چارو رئیس عبدالوکیل متوکل وویل د ښاري ښکلا او زرغونتیا د ښار په تمدن باندې دلالت کوي، نو پکار ده چې نیالګي کینول شي او پالنه یې وشي. د نړۍ د پیشرفته هیوادونو د صنعتي انقلابونو تر اثر لاندې افغانستان هم راغلی دی، چونکې موږ تاسې اوس هم شاهدان یو چې افغانستان د مضر اثراتو د افغانستان پر اړخ باندې اثر اچولی دی. نو د دې لپاره د نیال کېښودنه یو د هغو اسبابو څخه ده چې د دې مضر اثراتو کمښت راولي، په هغه کې یو نیال کرنه ده چې موږ نیالګي کېږدو. چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت په دې باندې تشریح کوي چې تاسو زراعت وکوئ، باغداري وکوئ، د دې د وجې نه چې که تاسو دا زراعت او باغداري وکوئ د دې نه څوک استفاده وکوي، هغه حیوانات وي، هغه مرغان وي او که انسانان وي، د ستاسو لپاره صدقه ده صدقه. په دغه غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو زیاته کړه چې د نیالګیو روزنې او پالنې په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او پکار ده چې په دې برخه کې خلکو لپاره بیلابیل پروګرامونه پلي شي. چې موږ په دغه برخه کې د عامه پوهاوي برخه څه کمه معلومیږي، ځکه موږ ډېر زیات ځایونه وینو په ښار کې چې ګرځو، که په اطرافو کې ګرځو، خلکو نهالونه ایښي خو هغه وچ شوي بیا پالنه نه کېږي. دا یو ښوول دی لکه د ټولو خلکو چې پاک شي، خو دا پالنه د خلکو توجه نشته ورته، یا ځینې خلک په اهمیت باندې خبر نه وي او دا ډېر یو ساده کار دی او اسانه کار دی. زموږ وزارت چونکې د اطلاعاتو برخه زموږ د وزارت مربوط یو کار دی او یو عمده برخه ده، نو په دې برخه کې موږ حاضر یو چې د دغه مهم کمپاین لپاره په هر اندازه چې کېږي موږ د دې سره لاس په کار سو او د عامه پوهاوي برخه کې موږ کوشش وکړو. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ استازي روزا اتنبایوا هم یادې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نیالګیو کینول د هیلو د تخمونو کرل دي.